که چیرې په یوه ژبه د دفتر ژبه نه شي هغه د اقتصاد ژبه نه کېږي او چې بیا د اقتصاد ژبه نه هغه د ضرورت ژبه نه ګڼل کېږي او چې کله په د یوې ژبې ضرورت نه وي هغه بیا په هغه ژبه بیا مخکې پرمختګ نه کوي هغې کې خپل هغه د ژبې وګړي چې لکه اوس دا زموږ پښتانه هغه هم بیا پکې زده کړې نه کوي ځکه یو لوی د دې بېلګه دا ده چې که موږ وګورو په پښتونخوا کې تقریبا 80 میلیونه زموږ پښتانه اوسېږي او هلته چې دی خاص کر شخصي مکتبونو کې هلته پښتو نشته ولې نشته دی هغه ځکه نشته چې وروسته دغه ژبې ته ضرورت نشته ځکه دا دفتر ژبه نه ده دا د اقتصاد ژبه نه ده دا هلته کارول کېږي نه نو که چېرته یو پښتون مور او پلار دا هم غواړي چې خپل یو ماشوم د پښتو ښوونځي ته ولېږي او 14 کاله زده کړې وکړي وروسته بیا په هغې کې کار نه وي نو هېڅکله به یو د ماشوم مور او پلار دا فیصله ونه کړي چې خپل زوی داسې یو ښوونځي ته ولېږي چې هلته په پښتو باندې هغه بیا داسې یو ښوونځي ته لېږي چې هلته هغه د کار ژبه چې وروسته په دفتر کې استعمالېږي هغې ته بیا لېږي چې اقتصاد ورسره تړلی ځکه چې موږ په دې پوهېږو لکه ځکه دا ډېر اروپایي پوهان دا لیکي چې د انسان د ضرورت لپاره کالي ډوډۍ روغتیا او دغه شیونه چې دي دا ورته ډېر اړین دي نو د دغې لپاره کار ضرورت دی او اقتصاد دی او د اقتصاد لپاره په نړۍ کې دا ټول جنګونه چې دي دا هم د اقتصاد لپاره کېږي نو دې په خاطر باندې زه دې یو دغه که موږ وګورو که محمود غزنوي نه راواخله تر د احمدشاه بابا پورې په منځ کې مغولو مو د هند لوی وچې ژبه چې وه دا فارسي ژبه وه ولې وه ځکه چې دوی ته ترکانو هم کار کړی و زموږ پښتنو پاچاهانو خاص کر لودینو سورینو د هم د هغه وخت دفتر ژبه چې وه هغه فارسي وه نو دې په خاطر باندې دا د اقتصاد ژبه وه او د غزي خپل هغه د ځای اوسېدونکي چې وو لکه هغې کې دغه هندوان چې وو یا نور قومونه هغه مجبوره وو ځکه دا فارسي به یې دې لپاره زده کوله چې وروسته دې سره کار تړلی و خو مګر وروسته چې کله انګریزان چې کله راغله هغوی فارسي ژبه د دفتر نه ویستله خو دا دې په خاطر چې بیا فارسي ژبه د اوسېدونکو ژبه نه وه نو هغه د فارسي ژبه چې ده دغه د بریصغیر د لوی وچې نه ورکه شوله او د هغې ځای باندې هغه ځای چې دی انګلیسي ژبه ونیو نو هغه انګلیسي ژبې ځکه ونیو چې دا ژبه دوی د اقتصاد ژبه کړې وه چې کله د اقتصاد ژبه شوله دغه ځای اوسېدونکو خپله دا ژبه زده کړه دې په خاطر باندې اوس دغه انګریزانو کلتور او ژبه هلته پاتې ده همداسې که موږ وګورو چې کله روسانو دغه د منځني اسیایي ځینې هېوادونه ولکه ترکمنستان ازبکستان دا ټول هېوادونه چې نیولي وو که چېرته دا اوس آزاد شوی نه وی نو دوی نه د وخت په تېرېدلو سره خپله ژبه هېره شوې ورو دوی روسي زده کوله خپله ژبه پرېښودلې وه فارسي او دغه کومه په ازبکستان کې چې دا ازبکي ژبې وي دا پرېښودلې وې دوی هم خپله ژبه روسي کړې وه ورو نو هغه هېوادونه لکه چې کوم یو نور هېوادونه به یې نیول او هغه به یې قبضه کول هغه قوم به کامیابه شوی دی چې خپله ژبه خپل کلتور یې ځان سره وړی دی مګر هر هغه قوم چې هغه کلتور او ژبه یې ځان سره نه وړی د وخت په تېرېدلو سره هغه قوم هم هلته ورک شوی دی او هغه ژبه یې ورکه شوې ده په دې کې خاص کر موږ وګورو دا د منګول دا د چنګیز خان کورنۍ چې وه تر اروپا را رسېدلې وه خو دوی خپلې ژبې ته خپل کلتور ته کار نه کوو د وخت په زمان او تېرېدلو سره هغه ژبه هر څه ورو شو داسې پښتانه واکداران چې کله په هند باندې حکومت خاص کر د لودیانو په وخت کې تقریبا 9 کاله دوی هلته حکومت وکړو خو خپله ژبه هلته رسمي کړې نه وه دفتر ژبه نه وه د اقتصاد ژبه نه وه هغه خپل هغه پښتانه هم هلته ورک شول او هغه ژبه چې وه هغه څه ونه هغه کوم اثار چې اوس دي هلته په محلونو او په دې شیانو باندې چې لیکل شوي دي هغه اوس هم په دري یا فارسي ژبه دي نو بیا څوک پوهېږم نه چې دلته کله پښتون واکداري تېره شوې ده کنده تېره شوې ځکه چې دوی خپل کلتور ځان سره نه وړی